تازه مهم خبر مایک پامپیو وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک کې 2 محرم اسناد شته چې هغه کوم اسناد دي نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل نن مې سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کې 2 محرم کېدونکي اسناد شته چې د امریکا د کانګرس غړو ته به وښودل شي. هغه 13 ورځ یعنې 1 مارچ اوله د یوې مرکې پر مهال ویلي چې د خپلو پوځیانو د خوندیتوب لپاره د امریکا او طالبانو خپلمنځي هوکړه کې 2 محرم اسناد شته چې په محرم ډول به د امریکا د کانګرس غړو ته ښکاره شي. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې خبرې روانې وي، امریکایي چارواکي ویل چې د افغان سولې بهیر کې له خپلو خلکو او کانګرس غړو څخه څه نه دي پټ کړي او له طالبانو سره د خبرو پایلې ورسره شریکوي. 2 ورځې مخکې امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخه به یې امریکایي په ځواکونو د 14 میاشتو په اوږدو کې افغانستان پرېږدي. د همدې هوکړې پر اساس طالبان هم باید امریکا ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې پر ضد نه کارول کیږي. بین الافغاني خبرې او اوربند بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون له نورو مهمو ټکو څخه شمول کیږي چې همدې نږدې ورځو کې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله او که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ.